بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړه ساتنه او د زړه پالنه. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د توبې په اړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې ستاسو په وړاندې کیږدو، تر څو درته څرګنده شي چې د اسلام مبارک دین څومره ښکلی او څومره آسانه دین دی. اسلام سخت نه دی او تاسو باید له اسلام څخه ونه هیریږئ. څوک وایي چې اسلام سخت دین دی؟ تاسو له دینداری او اسلامی درسونو ته له غوږ نیولو څخه ویرولی یاست. چا درته ویلي چې دغه درسونه ناسم او زړه تنګونکي دي؟ که څوک وایي هغه منافقین دي. بلکې دا د مسلمان مسئولیت دی چې د الله دین لکه څنګه چې الله ویلی او لکه څنګه چې محمد رسول الله موږ ته رارسولی، په همدغه توګه به د الله دین موږ د الله بندگانو ته رسوو. له دغو ټولو اندېښنو څخه د خلاصون په خاطر دغه ساده او آسانه خبرو ته غوږ شئ چې زړونه د الله اطاعت او عبادت ته راکاږي او د الله په لورې بیایي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: یا ایها الناس استغفروا ربکم وتوبوا الیه فانی استغفر الله واتوب الیه فی اليوم 100 مره. ای خلکو، له خپل رب نه د بخښنې غوښتنه وکړئ او هغه ته رجوع وکړئ، ځکه زه هره ورځ 100 ځله له هغه نه د بخښنې غوښتنه کوم او الله ته توبه کوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به په یو ورځ کې 100 ځله توبه ایستله، خو تاسو په 10 کلونو کې یو ځل توبه نه ده کړې. ستاسو پاک او سپیڅلی پیغمبر به هره ورځ 100 ځله توبه کوله. تاسو پوهیږئ چې هغه به له دومره معصومیت سره ولې توبه کوله؟ هغه به په دې توګه د خپل رب په وړاندې خپلې مرتبې وچتولې، د خپلې مرتبې به یې لوړولې او له همدې لارې به د الله په مینه او په محبت کې پرمختګ کوه. نو راځئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کوي او د خپل رب نه بخښنه غواړي، او حال دا چې الله د هغه مخکیني او وروستني ګناهونه ټول بخښلي دي. موږ او تاسو چې شپه ورځ هم په ګناه کې تیریږي، په معصیت کې تیریږي، ولې به الله ته لاسونه نه لپه کوو؟ ولې به الله ته توبه نه وباسو؟ ولې به په خپلې توبې باندې د خپلو زړونو درملنه او د خپلو زړونو ساتنه او پالنه نه کوو؟ نو اوس تاسو قدرمنو اوریدونکو په خپله ووایئ چې موږ باید توبه وکړو او که نه؟ آیا تاسو په خپل ټول ژوند کې څو ځلې توبه کړې ده؟ وروستۍ توبه مو په یاد ده او که نه ده؟ آیا تاسو په وروستي ځل څنګه توبه وکړه؟ په کلکه دې توبه وکړه او که نه؟ په خپلو خبرو او توبو کې سست وې او که نه؟ آیا له توبې وروسته دې ګناهونه پرېښودل او که نه؟ دا سوچ خو له ځان سره وکړئ. دغه ټولې پوښتنې موږ ته دا درس راکوي چې په هر صورت کې توبې ته اړتیا ده. د هرې توبې نه وروسته بلې توبې ته اړتیا ده. نو په دې توګه موږ باید هیڅکله هم توبه هیره نه کړو، خپل رب ته توبه وړاندې کړو او په بدل کې خپلې مرتبې اوچتې کړو چې الله موږ د جهنم نه وساتي او الله مو جنت ته بوځي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اصحاب فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره به چې کله موږ په مجلس کې ناست وو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه جمله رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم 100 ځله تکراروله.
ای زما ربه ما وبخه، ای زما ربه زما توبه قبوله کړه، په رښتیا هم چې ته توبهونکی او مهربانه یې. دې خبرې ته ښه ځیر شه. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو ملګرو سره ناست و. د خبرو په منځ کې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چپ شو او بیا یې وفرمیل رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ای زما ربه ما وبخه، زما توبه قبوله کړه، په رښتیا هم چې ته توبه قبلونکی او مهربانه ذات یې. تر دې وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپلې خبرې وغځولې. خو لږ وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چپ شو او له ځان سره یې وویلې استغفر الله و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیک، استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. درنو اوریدونکو، دا هم ستاسو د پیغمبر توبه وه چې هره ورځ به یې په مجلسونو کې اویا ځله خپل رب ته رجوع کوله. خو موږ تاسو په خپله ووایئ چې موږ په کم ځای کې یو؟ آیا رب ته م رجوع کړې، رب ته م توبه ایستلې او که نه؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغې ښکلې وینا ته غوږ شئ. رسول الله فرمایي ان الله یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار ویبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل. الله رب العزت بلا کیف په شپه کې خپل لاس راوږدوي تر څو د هغو خلکو ګناوې وبخي چې د ورځې په اوږدو کې ترسره کړي دي. او په ورځ کې الله رب العزت خپل لاس بلا کیف راوږدوي تر څو د هغو خلکو ګناوې وبخي چې د شپې په اوږدو کې ترسره کړي دي. نو ای ورونو، ای خویندو، د رزق او روزي پراخي دومره نه ده. یوازینی شی چې الله ورته پراختیا ورکوي هغه توبه ده. نو بیا ولې توبه نه کوئ؟ آیا دا د شرم ځای نه دی چې ټول عمر در باندې تیر شي خو خپل رب ته چې هره ورځ د بخښنې لاس درته پیش کوي د توبې کولو په خاطر رجوع نه کوي؟ دا د شرم ځای نه دی؟ هو قدرمنو اوریدونکو، الله رب العزت هره شپه د بخښنې لاس وړاندې کوي او فرمایي آیا داسې څوک شته چې بخښنه ورته وکړم؟ نو آیا شته داسې کس چې خپل لاس ور وړاندې کړي؟ بنده باید ځنډ ونه کړي، زر خپل لاس ور وړاندې کړي او ووایي ای زما ربه زه توبه کوم، او یا ووایي ای زما ربه څوک غواړي چې بندګانې توبه وکړي؟ الله رب العزت هغوی توبې ته رابولي. الله هره شپه د بخښنې لاس را اوږدوي تر څو هغه خلک وبخي چې د ورځې په اوږدو کې ګناه او بدي کړي وي او توبه پرې وکړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زموږ رب تبارک او تعالی د شپې په وروستۍ درېیمه برخه کې د اسمان کنارو ته راښکته کیږي او غږ کوي څوک داسې شته چې له ما غوښتنه وکړي او زه یې غوښتنه قبوله کړم. څوک داسې شته چې له ما څخه وغواړي او زه یې ورته ورکړم. څوک داسې شته چې له ما نه د بخښنې غوښتنه وکړي او زه ورته بخښنه وکړم. درنو اوریدونکو، ستاسو 30-40 کاله کیږي چې هره شپه تر سهاره پورې ویده کیږئ. په تاسو کې داسې کسان ډیر دي چې په دا دومره اوږده موده کې یو ځل هم د شپې لمانځه ته نه دی پورته شوی چې له خپل رب سره راز او نیاز وکړي او یا هم ووایي ای زما خدایه زه په تیرو 20 کلونو توبه کوم، څه ګناه مې چې کړي دي، یا الله تا ته توبه کوم، تې راته وبخه. الله رب العزت هره شپه موږ ته د بخښنې لاس را اوږدوي، په موږ غږ کوي او وایي څوک دی چې توبه وکړي او زه بخښنه ورته وکړم. نو خویندو او ورونو، تاسو خپل رب وپیژنده او که لا هم د هغه په مهرباني نه پوهیږئ؟ آیا د خپلو بندگانو په اړه د الله رحمت او مغفرت درته څرګند شو او که نه چې الله په خپلو بندگانو باندې څومره غفور او څومره رحیم او څومره مشفق ذات دی؟ الله رب العزت په یو قدسي حدیث کې فرمایي ای د آدم زویه، ته چې هر کله ما یاد کړي او له ما بخښنه وغواړي زه به تا وبخم او دا زما لپاره دومره اهمیت نه لري
ای د آدم زویه که ستا ګناهونه د آسمان د پراخوالي په کچه ډیر شي او ته یې په اړه له مانه بخښنه وغواړې زه به درته بخښنه وکړم او دا زما لپاره دومره مهمه نه ده. ای د آدم زویه که ستا ګناهونه د ځمکې په حجم ډیر وي او په داسې حال کې زما لور ته رجوع وکړي چې بل شریک راته جوړ نه کړي نو زه به په هماغه اندازه یعنی د ځمکې د حجم په اندازه بخښنې او مهرباني سره ستا لورې ته درشم. ګورئ د الله فضل ته، ګورئ د الله رحم ته، ګورئ د الله مهرباني ته. راځئ همدا اوس د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. نو درنو اوریدونکو موږ او تاسې نور څه غواړو؟ ولې توبه ونه کړو؟ څه وخت باید توبه وکړو؟ آیا نورو دلایلو ته هم اړتیا شته چې تاسو ته یې وړاندې کړم؟ موږ ولې باید خپل رب ته د ورګرځېدو پر مهال له سخت او دردونکي عذاب سره مخ شو؟ ولې نشو کولی چې له هر درد او غم نه ځانونه خلاص کړو او خپل رب ته په داسې حال کې ورشو چې صلح او سلامتي را سره مل وي؟ کله چې ابلیس د الله رب العزت له حکم نه سرغړونه وکړه او آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه نو ابلیس ویلې ای زما ربه ستا په لویي او عزت دې قسم وي چې تر هغو پورې به زه هغه ته یعنی انسان ته دوکه او فریب ورکوم چې روح یې په وجود کې وي. الله رب العزت ورته وفرمیل زما په عزت او لویي دې قسم وي چې زه به هم تر هغه وخته پورې ورته بخښنه کوم چې له ما نه د بخښنې غوښتنه کوي. نو شیطان موږ ته دوکه راکړې. راځئ الله ته لاسونه پورته کړئ او د خپلو ګناهونو بخښنه د خپل رب نه وغواړئ. یو ځل بیا ستاسو نه پوښتنه کوم تر دې لا زیات د توبې لپاره څه غواړئ؟ څه شی اورېدل غواړئ؟ آیا د خپل رب مینه او محبت درته څرګند نه شو؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د خپل ګنهګار بنده په توبې باندې داسې خوشحالیږي لکه یو سړی چې په یو دشته کې روان دی، هغه سره سورلي ده او د هغه په سورلي باندې د ده خوراکي توکې ایښي دي، د څښاک اوبه یې هم دي. ناګهان هغه سورلي د دې نه ورکه شي او دا یو ځای کې ناهیلی کښیني، حیران دی. خوب ورشي چې کله د خوبه راپاڅي ویني چې هغه سورلي د ده تر مخه ولاړه ده، نو دا به څومره خوشحالی او د ډېرې خوشحالي به وایي چې یا رب انت عبدي و انا ربک، العیاذ بالله، ای ربه ته زما بندی او زه ستا خدایم. د ډېر خوشحالي نه داسې ووایي، نو دا انسان به څومره خوشحاله شوی وي. الله رب العزت د خپل ګناهګار بنده په توبې باندې د دې نه لا زیات خوشحالیږي. نو الله دې موږ ته توفیق د توبې راکړي چې الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه لپه کړو او خپل بخښنه د الله رب العزت نه وغواړو. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به م واورو خو یوې دمې نه وروسته. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په بخاري کې یو حدیث دی، هغه فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو کس و
چې هغه په ټول ژوند کې ګناه کړی وي او ټول ژوند په فساد او منکراتو کې تیر کړی و. ان تر دې چې مرګ ورته راورسید او د ژوند وروستۍ شیبې راورسېدې، هغه خپل زمن راوغوښتل او خپلو زمنو ته یې وویلې زامنو تر اوسه پورې زما په شان بل هیچا هم دومره ګناوې نه دي کړي. زه چې کله مړ شوم زما جسد ته اور واچوئ، اور بل کړئ او ما په هغه اور کې ور وغورځوئ. کله چې ایرې شوم نو بیا مې ایرې ښې سره وټکوئ او بیا یې د یو غره په څوکه وپاشئ، او دا د دې په خاطر چې ما ډېرې ګناهوې کړي، که د خدای وس را باندې ورسید نو په داسې عذاب به مې اخته کړي چې تر اوسه پورې به هیڅوک هم په دغسې عذاب نه وي اخته کړي. د هغه تر مرګ وروسته یې زامنو د هغه جسد ته اور واچو او د خپل پلار یې په هغه اور کې وسوځاوه. کله چې اور مړ شو نو د هغه ایرې سره راټولې کړې او ویې ټکولې او بیا د یوې طوفاني ورځې پلار کېناستل او بیا دا چې دا ورځ هم را ورسېده نو د هغه ایرې د غره له څوکې باد کړې. خو الله رب العزت یې پر ایرو غږ وکړه بیرته سره سمې شئ. د همدې حکم په پایله کې هغه ایرې سره ټولې او هماغه سړی ترې جوړ شه. الله رب العزت ترې وپوښتل تا ولې داسې وکړ؟ سړي ورته وویلې ای زما پروردګاره ستا او د خپلو ګناهونو له ویرې مې داسې وکړل. الله رب العزت وفرمیل زه به تا له همدې عمله چې ته زما نه ویرېدلې او د خپلو ګناهونو نه ویرېدلې وبخم. الله به آواز وکړي ای پرښتو تاسې د ټولې په دې باندې شاهدې اوسئ چې ما هغه ته بخښنه وکړه او جنت ته مې بوت. تاسې ګورئ هغه سړی د خپلو ګناهونو نه ویریږي او خپلو زمنو ته دا توصیه کوي چې ما وسوځوئ او ایرې مې ټوټه ټوټه کړئ او په یو طوفاني ورځ کې مې د غره سر ته دا ویرې ویسئ او باد یې کړئ چې الله رب العزت ما راټول نه کړي او ما ته عذاب را نه کړي. هغه چې د خپلې ګناه نه ویریږي الله ورته بخښنه کوي، موتا ته به الله نه کوي. نو راځئ چې توبه وباسو، په توبې باندې د خپلو زړونو درملنه، ساتنه او پالنه وکړو. همداراز په یو بل روایت کې راغلی دی چې له بني اسرائیلو څخه یو تن 20 کاله د الله رب العزت په عبادت باندې بوخت و او بیا تر 20 کلو وروسته یې ګناه ته مخه کړه. کومه تړون چې دی خپل رب سره کړی و هغه تړون یې تر پښو لاندې کړه. خو دا څومره سخته خبره او بده خبره ده چې څوک دی له خپل رب سره هغه کړی تړون مات کړي. دی هم 20 کاله د الله په عبادت کې تیر کړي ول، خو 20 کاله وروسته یې هغه تړون له خپل رب سره مات که او ګناه ته یې مخه کړه. ژوند پرې تیرېدو خو یوه ورځ یې په هنداره کې ځان ته پام شو چې د سر ویښتان یې سپین شوي. له ځان سره ویلې ای خدایه ما 20 کاله وړاندې عمر ټول ستا په عبادت او اطاعت کې تیر او بیا له 20 کلونو راهیسې ګنهګار یم. نو ای زما پروردګاره که ستا لور ته در وګرځم توبه وکړم نو ته به زما توبه قبوله کړې؟ او بیا د خپلې پوښتنې په ځواب کې ویلې دا ناممکنه ده. خو یو ورځ چې ویده و نو په خوب کې یو غږ واورید چې ورته ویلې تا چې زما عبادت وکه ځان ته مې نږدې کړې او کله چې سرغړونکی شوې نو تا ته مو وخت درکه چې د خپل رب لور ته ور وګرځې. که ته زما لور ته را وګرځې نو زه به ستا توبه قبوله کړم. نو هغه بیرته د خپل رب ته ورګرځي. اگر که د خپل ژوند یوه حصه یې په فساد و منکرات او په ګناه کې تیره کړې ده، خو بیا هم الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوي، الله رب العزت ورته بخښنه کوي. نو په دې توګه هغه ښځې چې له کلونو راهیسې بې حجابه ګرځي هغوی باید داسې فکر ونه کړي چې نور د هغوی لپاره د بښنې لار نشته. د الله په لور د توبې دروازې پرانستې دي، هغوی باید ځنډ ونه کړي، ژر باید د خپل رب لور ته ور وګرځي او توبه وباسي. دغه راز یوه ډیره عجیبه او حیرانونکې پیښه د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې هم شوې ده. د حضرت موسی علیه السلام په وخت کې سخته قحطي او وچکالي رامنځته شوه. نږدې و چې خلک له ولږې مړه شوي او څاروي به هم د تندې له زوره مړه کېدل.
له همدې سختو ستونزو او مشکلاتو نه خلک ستړي شول او موسی علیه الصلاة والسلام ته یې ویلې ای موسی دعا وکړه او خپل رب نه زموږ لپاره باران وغواړه. په هغه وخت کې بني اسرائیل 80,000 کسان ول. موسی علیه الصلاة والسلام هغوی ټول په یو ځای کې سره راټول کړل او الله ته یې عذر او زاری شروع کړې. هغوی هم ورپسې آمین ویل خو باران ونه ورید. بیا موسی علیه الصلاة والسلام خپل رب ته سوال وکړه او ویلې ای زما پروردګاره ولې باران نه کیږي په داسې حال کې چې موږ درته خپله عاجزي ښیو او دعاګانې کوو. الله رب العزت وفرمیل ای موسی ستاسو په منځ کې یو تن له 40 کلونو راهیسې سرغړونکی او ګنهګار دی. د هماغه په خاطر تاسو هم له بارانه څخه محرومه شوي یاست. په دې ځای کې لږ فکر کولو ته اړتیا ده. خلک ولې وایي چې اوس په کلو او کورونو کې مینه او محبت کم شوی؟ ولې غم او خفګان زیات شوی؟ خلک ولې په غربت کې ژوند کوي؟ ولې داسې کوي؟ تاسو دا حکایت ته ځیر شئ بیا به هر څوک په خپل حال باندې پوه شي چې په کورنۍ کې مفسد وي د هغه کورنۍ نه مینه محبت رزق ختمیږي. کله کور خو لا پرېږده. ټول بني اسرائیل د یو تن له وجې نه له باران نه محرومه شوي ول. نو موسی علیه الصلاة والسلام ورته وویل نو ای زموږ ربه څنګه باید وکړو؟ الله رب العزت وفرمیل ای موسی هغه له خپله منځه وباسئ. که هغه ګناهګار کس له ستاسو له منځ نه بیل شي نو باران به وشي. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په منځ کې ودرید او ویل ای خلکو زه تاسو ته په الله قسم در کوم چې زموږ په منځ کې یو تن داسې دی چې له 40 کلونو راهیسې ګنهګار دی او ګناوې کوي. هغه دې زموږ له منځه ووځي تر څو الله رب العزت په موږ باندې باران را نازل کړي. دغه ګنهګار سړی د هغوی په منځ کې آرام ناست و. هغه تمه درلوده چې ګوندې بل څوک به بیرون شي خو هیڅوک هم بیرون نشول. په همدې وخت کې پوه شو چې د موسی په خبره 40 کلن ګنهګار همدا خپله دی. بیا یې له ځان سره وویلې ای زما خدایه ما 40 کاله ګناوې وکړې سرغړونه مې وکړه خو تا رسوا نه کړم. که نن د خلکو له منځه ووځم نو رسوا به شم خلک به مې ټول وپېژني او په خپل ځای کې کینم نو باران به ونه شي او موږ ټول به تباه شو. نو ای زما خدایه زه نن ستا په دربار کې توبه کوم په خپلو کړو عملونو پښیمانه یم او ستا لور ته درګرځم ما وبخه او ما د خلکو په منځ کې مه رسوا کوه. په همدې وخت کې چې کله دې توبه وکړه الله ته رجوع وکړه باران وریدل شروع شو. موسی علیه الصلاة والسلام په دې کار سره سخت حیران شو او ویلې ای خدایه زموږ له منځ نه هیڅوک هم بیرون نشول خو باران وورید. الله وفرمیل ای موسی باران ځکه وورید چې زما هغه له 40 کلونو راهیسې ګنهګار بنده توبه وکړه. موسی ویل ای خدایه هغه ماته وښیه چې په لیدو یې خوشحاله شم. الله رب العزت وفرمیل ای موسی هغه 40 کاله له ما نه سرغړونه وکړه خو رسوا مې نه که. نن چې بیرته زما لور ته راګرځېدلی رسوا یې کړم؟ کله هم نه. نو درنو ورونو توبه وکړئ. څوک داسې شته چې د الله پاک مهرباني ورته دغه شان څرګنده شي او هغه توبه ونه کړي؟ وخت له لاسه مه ورکوئ. همدا اوس چې زما دا خپرونې اورئ همدا اوس ټول د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته لپه کړئ او د الله رب العزت نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. الله ډیر لوی ذات دی. الله ډیر غفور ذات دی. الله ډیر رحیم ذات دی. په خپلو توبو باندې او په خپلو رجوع باندې الله ته د خپلو زړونو ساتنه او درملنه وکړئ چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسئ. Zam zam
ګرځېدای پر مزارونو او جنډو د مدینې زه شکیم خامخا د عمر جانان ته ځم کاشکې ګرځېدای په غرونو او دښتو د مدینې سړی به فرګې وشکېدلې پر کوڅو د مدینې ګرځېدای پر مزارونو او جنډو د مدینې زه شکیب خامخا د عمر جانان ته ځم عرب جانان ته ځم مدني جانان ته ځم